السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې مې د کلچو پخولو طریقه در سره شریکه کړې. ډېرې زیاتې خوندورې دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لومړی په یو ظرف کې یو قاشوغه خمیر مایع واچوئ، یو ګیلاس شیدې، 2 هګۍ ور اضافه کړئ، مواد سره ګډ کړئ، ورپسې یو پیالې په اندازه بوره ور واچوئ، یو قاشوغه بیکینګ پوډر، یو قاشوغه ونیلا پوډر، یو ګیلاس غوړي، 5 ګیلاسه اوړه ور اضافه کړئ. په همدې ترتیب اوړه له موادو سره ګډ کړئ، لمده یې کړئ. په آخر کې لږ ذره غوړي به نور هم ور واچوئ چې لمدېدلو په وخت کې اوړه مو لاسونو پورې ونه نښلي. اوړه مو چې لامده کړه، 1 ساعت لپاره به یې پرېږدئ چې خمیره سي. 1 ساعت بعد اوړه چې کله خمیره سو، وړې وړې زوالې ترېنه جوړې کړئ. په همدې طریقه کلچې جوړې کړئ او ډیزاین یې کړئ. د کلچو په سر باندې به د هګۍ زیړ ووهئ، سیاه دانه به پرې واچوئ. 10 دقیقې مخکې به داش چالان کړئ. داش چې ګرم سو، کلچې به پکې کیږدئ. د داش د حرارت درجه په 350 کې پرېږدئ. 25 یا 30 دقیقو لپاره یې پرېږدئ چې پخې سي. که مو ویډیو خوښه سوې وي نو هیله کوم زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.